السلام علیکم قدرمنو دوستانو، په یوه نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دغه ویډیو به راسره تر اخره وګورئ. دوستانو، زنجبیل یا ادرک چې تاسو به یې پیژنئ، دغه ډېرې زیاتې فایدې لري. په نورو برخو کې ډېرې زیاتې ګټې لري، خو په جنسي برخه کې مې هم تاسو ته د دې فایدې راوړي. په جنسي برخه کې د زنجبیل یا ادرک فایدې ما تاسو ته په ځینو نورو ویډیوګانو کې هم بیان کړي، هغه ځان ته فایدې وي، او په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه بله فایده بیانوم. تاسو دوستانو، ما په یو ویډیو کې دا هم ښودلی وو چې څه ډول کولی شو چې هغه د مني څاڅکي چې د سړي څخه بهیږي هغه مو قوي کړو او ونه بهیږي. د هغې تداوي مې درته د زنجبیل یا ادرک په واسطه هم بیان کړې وه چې په 40 شپو کې تاسو ورسره یا 15 شپو کې ستاسو ستونزه ورسره حل کېدله. او تاسو هیله من یم چې هغه طریقه هم استعمال کړې وي. او زنجبیل او زیتون چې په کومه طریقه مې درته ښودلي وو چې په دې سره به ستاسو د مني څاڅکي ټینګ شي او به درڅخه بهیږي نه، هغه ویډیو مې تاسو ته مخکې ورباندې جوړه کړې وه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د زنجبیل په اړه یوه بله فایده بیانوم. نو هیله ده چې ویډیو راسره تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، ساینسپوهانو یو نړیوال تحقیق کړی دی او په یوه نړیواله څېړنه کې چې هغه بیا په کارډیولوژي ژورنال کې چاپ شوي هم ده، دا پکې راغلي چې که یو څوک په اونۍ کې 2 ځله یا 3 ځله زنجبیل یا ادرک استعمال کړي، نو دغه سړي جنسي قوت به ورسره په زیاته اندازه لوړ شي او جنسي قوت به یې حاصل شي. د دې ترڅنګ چې نورې فایدې لري او د انسان صحت ته هم ګټه کوي. همدارنګه زنجبیل چې دی بوی هم ډېر ښه بوی دی. نو دغه زنجبیل چې دی ځینې کسان په خوراکونو کې هم استعمالوي او ځینې کسان په دې باندې نه دي خبر چې دا ګټه لري او که نه. نو دوستانو، تاسو په خپل خوراک کې یا تاسو په عادي ډول په خپله زنجبیل استعمال کړئ تر څو د نورو فایدو ترڅنګ ورسره ستاسو جنسي قوت هم زیات شي. دوستانو، هیله من یم چې ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو در سره لایک او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېر زیاته مننه.